د بنګلادیش په وړاندې په نړیوال جام کې له بریا وروسته د راشد خان د خبرو کلیدي ټکي څه وو؟ راشد خان وویل له 20 لوبډلو تر 8 او له 8 تر 4 راتګ د ټولو لوبغاړو د مسؤلیت په منلو دلالت کوي. هغې زیاته کړه د بولینګ په پړۍ کې زه په پیل کې ډېر ناراحته وم، خو زما 4 اورونه او 4 وکټو زه ډېره راحته کړم. سیمي فاینل ته د افغان لوبډلې رسېدل په کور یعنې افغانستان کې افغان ځوانانو ته د الهام او تنفس په معنا ده. دا لومړی ځل ده چې په یو نړیوال جام کې موږ تر سیمي فاینل رسیږو. راشد خان وایي یوازینی کس چې افغان لوبډلې په نړیوال جام کې د دومره پرمختګ وړ بللی وه برین لارا و او ما نن له ده سره خپله کړې وعده پوره کړه. افغانستان د بنګلادیش په 20 اوریز فارمټ کې ښه هیټران لري او راشد ویل موږ له دوی تکړه یو. راشد خان د ګلبدین نایب د ناڅاپه زخمي کېدو په هکله وایي چې نوموړي ته ناڅاپه کوچنی انجري راغله او 15 دقیقې وروسته بیرته په میدان کې حاضر و.